ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر ندانی کی ان په دې خبره کې صرف تولو چې تاسو واړوي چې تاسو وګرځوي وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او په طرف د مغرب ولكن البر لیکن نیکی من د هغه چا ده آمن چې ایمان راوړو بالله فالله واليوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې والملائکه او په ملائکو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو وآت المال او ورکوي مال على حبه په محبت د الله پاک یا په محبت د مال یا په محبت د ورکولو ذوی القربا خپلوانو ته والیتاما او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو یعنی غلامانو کې واقام الصلاة او پابندي وکړه د منځ وآت الزکاة او زکات ورکو فرضي والموفون او پوره کوونکي دي بعهدهم خپلو لوزونو لرا اذا عاهدوا کلا چې دی لوز وکړي والصابرین او صبر کوونکي دي فی البأساء په تکلیفونو د مال کې والضراء او په مرضونو کې وحین البأس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین دا کسان دي صدقو چې دی رښتیا ویلي دي واولئک هم دا کسان هم المتقون هم دی متقین او فرزګاران دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى اے د ایمان والاو فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص قصاص جاری کول یزان پیش کول قصاص ته فی القتلى په باره د مړو کې په باره د وجلې شو کې الحر آزاد سړی به وجلې کې بالحر په بدل د آزاد کې والعبد او مرای او غلام به وجلې کې بالعبد په بدل د مرای کې والانثى او زنانه به وجلې شي بالانثى په بدل د زنانه کې فمن عفیا پس هغه څوک چې معافي وکړی شله چې معافي وکړی شوه له دته من اخیه د ورور د دنا شیء د څه شي فاتباع نو فس تابعداري کولی یا ورپسې کېدلی په د بسې بالمعروف په ښه طریقې سره په نیکې طریقې سره واداء او ادا کول د دیت الیه دغه وارث دی دغه مړي ته باحسان په ښې طریقې سره ذلک تخفیف دا آسانوالی دی من ربکم نه طرفه د رب ستاسو نه ورحمتون او رحمت دی فمن اعتدى چا چې تجاوز وکړو زیاتی وکړو بعد ذلک رسته د دې نه فله ندرفر عذاب علیم عذاب دے درناک ولکم ساسو دفار فی القصاص پا قصاص جاری کولو کی حیات جون دے یا اولی الالباب اے د خالص عقلن والا لعلکم تتقون دی لپارا چې تاسو تقوا حاصل کړئ کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې رانیږدې شي احدکم الموت یو تنستاسو ته علامات د مرګ ان ترکه که چېرته پرېښودلی وي خیرا الوصیه خیرا مال الوصیة وصیت کول دی للوالدین په باره د مور او پلار کې مور او پلار ته والاقربین خپلوانو ته بالمعروف د شرع موافق حقا دا لازم دی علی المتقین په متقیانو باندې فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه رستا د هغې نه چې واورېدو هغې لره فانما بېشکه اثمه ګناه د بدلولو د وصیت چې دا علی الذین په هغې کسانو باندې یبدلونه چې بدلی هغې لره ان الله بېشکه الله پاک سمیع اورېدونکی دی علیم پوهه دی فارس باندې فمن خاف من موص جنفا او اثما فمن خاف څوک چې ویرېده من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د کږېدلو نه په خطا سره او اثمن یا د ګناه کولو نه قصدن فاصلح نو اصلاح وکړله بینهم د دوی په منځ کې فلا اثم علیه نو نشته دی ګناه په ده باندې ان الله بېشکه الله پاک
غفور الرحیم بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو کتبه پرز کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې الصیام روژه پرز کړی شوی ده په تاسو باندې روژه کما کتبه لکه څنګه چې پرز کړی شوی وه علی الذین په هغې کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم تتقون د دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. ایاما معدودات ورځې شمارلې شوي دي. فمن کان څوک چې منکم ستاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة په ده باندې شمېر د من ایام اخر د ورځو نورو. وعلى الذین او هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روژې نه لري فدیة فدیه ورکول طعام مسکین خوراک دی یو مسکین. فمن تطوع چا چې په خوشحالۍ سره وکړه خیرا نیکي فهو خیر له نو دا غوره ده د ده دپاره. وان تصوموا او روژه نیول خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسې پوهېږئ. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزله چې نازل کړی شوی دی یا شروع کړی شوې ده د نزول د قرآن فیه معنا په هغې میاشت کې القرآن د قرآن انزله چې شروع کړی شوې ده د نازلېدلو فیه په هغې کې القرآن د قرآن هدن هدایت دی للناس د خلکو دپاره وبینات او ښکاره احکام دي من الهدا د قسم د هدایت نه والفرقان او جدائی راوستون کې دي فمیان د حق او د باطل کې. فمن شهدا څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر دی میاشته فلیصمه نو روژه دې ونیسي د هغې. ومن کان مریضا څوک چې بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نه په ده باندې شمېر د من ایام اخره د نورو ورځو نه. یرید الله بکم اليسر غواړي الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا ولا یرید او نه غواړي بکم په تاسو باندې العسره تنګستیا. ولتکملوا العدة او د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمېر. ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله پاک علی ما په هغه طریقه باندې هداکم چې تاسو ته هدایت کړی دی. ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذا سألك عبادي او ار کله چې تاسو کې سوال وکړي ستانه عبادي بندگان زما عني زما فبارکی فإني بشک ز قریب نزدیم اجیب ز قبلوم دعوت الداعی دعا د دعا غوښتون کې دا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه یا کله چې راوبلي مالره فلیستجیبوا لی دی قبول والو کې زما د حکمونو وليؤمنوا بي او ایمان دی راوړي فما باندې لعلهم يرشدون شاید چې دی مقصد ته ورسیږي. احل لكم ليلة الصيام جایز کړی شوی دی حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژې کې الرفث یوځای کېدل الی نسائکم ستاسو د زنانو سره هن لباس لکم دغه زنانه لباس جامه د لکم ستاسو دپاره وانتم او تاسو لباس جامه استئ لهن د دوی دپاره. علم الله پوهه د الله پاک انکم یقینا تاسې کنتم وی تختانون چې په خیانت کې مغرزولي انفسکم ځانونه خپل فتاب علیکم نو اسانتیا یې راوستله په تاسو باندې وعفا عنکم او معافي وکړله تاسو ته. فالآن اوس باشروهن نزدېکت کوئ د دوی سره وبتغوا او تاسې ولټوئ ما هغه څه كتب الله لكم چې لیکلي دي الله تعالی ستاسو دپاره. وکلو او خوراک کوئ واشربوا او څښاک کوئ حتی تر دې یتبینه چې ښه ښکاره شي لکم تاسو ته الخیط الابیض تار سپین چې مراد تینا صبح صادق دی من الخیط الاسود د تار تور نه چې مراد تینا صبح کاذب دی من الفجر د سبانا ثم اتم الصیام بیا تاسو پوره کړئ روژه نیول الی اللیل تر شپې پورې. ولا تباشروهن او تاسو نزدېکت مه کوئ د خپلو زنانو سره وانتم عاکفون او حال دار چې تاسو اعتکاف کوونکي استئ فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا پولې د الله دی فلا تقربوها
تاسو منځ دې کېږي دیتا په ماتېدلو سره. کذالکم دقه شانتی یبین الله بیان الله تعالی آیاته خپل آیاتنا للناس خلق ته لعلهم د دې لپاره یتقون چې دې کې تقوا او پرهیزګاری راشي. ولا تاکلوا اموالکم او تاسو مخری د یو بل مالونه بینکم په خپل کورنۍ کې په خپل مینس کې بالباطل په ناروا طریقې سره وتدلوا او تاسو مزوړندوي بها دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته یعنی میوړی لتاکلوا د دې لپاره چې تاسو اخری یعنی حاصله کوي فریقا یو حصہ من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ یسالونک دې تپوس کې ستانه عن الاهلة فبارد میاشتو کې قل ورته وایا هي دا میاشت چې دی مواقیت وختونه دی للناس د خلقو د عبادتونو د پاره والحج او خاص کر د حج د پاره وليس البر او ندنی کی بیان صرف په دې خبره کې یا په دې خبره کې تاتل بیوت جتا سوراتک کوي البیوتا کورنتا وليس البر ندنی کی بیان په دې خبره کې تاتل بیوتا چې تاسو راتک کوي کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا ولكن البر لیکن نیکی من ده غشار اتقا چې د الله نه ویریږي واتو البیوت او راتک کوي کورونو خپل ته من ابوابها د دروازو د غینا واتقوا الله ویریږي د الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي د الله په لار کې الذين دهای کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا د حدنا تجاوز مکوي زیاته مکوي ان الله بشک الله فاق لا يحب مننکی المعتدين د حدنا تجاوز کوونکو سره وقتلوهم اوجنی دیلرا حيث ثقفتموهم کم ځکه چې تاسو وس برشي په دی باندې واخرجوهم او اباسي دیلر من حيث ده غزانا اخرجوكم جتاسو راوستلستی والفتنه او شرك اشد دير سخت من القتل د قتلنا ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوي د دې سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتا تر دې یقاتلوکم چې د جنگ شروع کی تاسو سره فيه فاغه کې فإن قاتلوكم كشرتا دي جنگو کو تاسو سرا فقتلوهم نتاسو اوجنی دیلرا كذلك مدق شانتی جزاء الكافرين سزا د کافرانو دا فإن انتهوا كشرتا دیمن شلو فإن الله بشک الله تعالی چې غفور بخنه کون کې رحیم الرحم کون کې وقاتلوهم جنگ کوي د دې سرا حتا تر دې لا تكون جپات نشي فتنه شرک اړول د مؤمن د اسلام نه ټول معنی ويكون الدين او شدين لله خاص د الله د پاره فإن انتهوا كچرتا د ایمان شروع فلا عدوان نشته زيته الا على الظالمين مگر فظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام میشت د عزت چې دی بالشهر الحرام دا په مقابله د میشتو د عزت کې دی والحرمات او نور د عزت سيزونه چې دي قصاص د بدلی والا دي فمن اعتدى چا چې زیته او علیکم بتاسو باندې فاعتدون تاسم زیته او کوي علیه په هغه باندې بمثل ما پشان د هغه اعتدا چې زیته کړل علیکم بتاسو باندې واتقوا الله ویرګي د الله نه وعلموا او پوي شي ان الله بشک الله پاک مع المتقين ملګری د متقینانو وانفقوا في سبيل الله او خرج کوي د الله په لار کې ولا تلقوا او تاسو مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم بخپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشک الله پاک يحب المحسنين من كيد خيست عمل كون كسرا واتم الحج والعمره لله واتم او پورکوي الحج حج والعمره او عمره لله خاص د الله د پاره فان احسرتم کوچرت تاسو بند کړی شوي د پورکولو د حج او د عمرینا
فمستیسر نو هغه سری چې آسان وي من الهدي د هدینا د قربانینا ولا تحلقوا تاسو مخروي رؤوسکم خپل سرونه حتی تر دې یبلغ الهدي چې ورسیږي هدیه قربانی محله زید حلاله کې د هغې ته فمن كان منكم سوق چې وستاسونه مریضا بیمار او به یب هغه باندې وي اذن تکلیف من رأسه د سر ددنه ففدیه فدیه ورکول من صيام دروجونا درې ورځې روزي حدیث او صدقه او یا صدقه ده او نسوکین یا قربانی ده د یو ګډ صدقه چې درې سوه کجوري دي شپږو مسکینانو ته به دا ورکوي د هر یو مسکین د پاره نیم سوه تقریبا 1 کیلو راځي فاذا امنتم چې هر کله تاسو په امن باندې شئ فمن تمتع چا چې پیدا حاصله کړله بالعمرة په عمرې سره الى الحج تر حج پورې نو فما هغه څه دي استیسره چې آسان وي من الهدي د هدیه او د قربانینا دا به قرباني کوي چې ادنا پکې ګډ ده او اعلی پکې اوښ ده فمن لم یجد څوک چې موندونه کی قرباني نو فصیام په د باندې روجي دي 3 ایام 3 ورځې فی الحج په حج کې و7 او اذا رجعتم ذکر تاسو واپس شئ تلك 10 كاملة دا لس روجي دي پورا ما لس به پورا کوي ذلك دا حکم لمن دا هغه چا د پاره ده لم يكن چنوي اهله کورنۍ د حاضر المسجد الحرام دیرا په مسجد حرام کې ان نږدې مسجد حرام ده واتقوا الله ويرګي د الله نه وعلموا او پوي شي ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا ده الحج اشهر معلومات الحج حج اشهر معلومات میشتي معلومی دي چې په دې کې به حج کولای شي شوال ذوالقعده ذوالحجه فمن فرض چا چې فرض کو فيهن په خپل ځان باندې فيهن په دغه میاشتو کې الحج حج لرا نو آداب داری فلا رفث نشته د زنانه متعلق خبري ولا فسوق او نشته د نافرمانی ولا جدال او نشته د جګړې فی الحج په حج کې وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو وکئ من خیر د نیکینا يعلمه الله پی جن هغه لرا الله پاک الله بداغي بدل درکي وتزودوا او د ځان سره توخه واخلئ چې کله حج ته ځئ فإن خیر الزاد یقینا غوره توخینا التقوى پرهیزګاري ده واتقون ویرګي زمانه یا اولی الالباب اے د خالص عقلن والا ليس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه ان په دې خبره کې تبتغوا چې تاسو ولټوي فضلا تجارت من ربکم نطرفا در ابستاسنا فاذا افضتم ارکلا جتا سرا کوز شي من عرفات د عرفات وندینا فاذكروا الله یادوي الله لرا عند المشعر الحرام اخوا د مشعر الحرام کې اخوا د مزدلفه کې مزدلفه مراد ده واذكروه یادوي هغه لرا کما هداکم لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته هدایت کړل خودنه کړی دا یا کما فمانه د اثر کما هداکم زکه چې الله تعالی تاسو ته هدایت کړی دی وان کنتم اگر چې تاسو وي من قبله مخکر دینا لمن الضالین خامخا د گمراهانونا ثم افیضوا براکو شی من حیث دهغ زینا افاض الناس چراکو زیگی نور خلق واستغفر الله بخنا وړی د الله نه ان الله بشک الله پاک غفور بخنا کون کې رحیم رحم کون کې ده فاذا قضيتم مناسككم ارکلا چې تاسو ادا کړئ مناسککم طریقې د حج تاسو فذكروا الله یادوي الله لرا کذکرکم پشان دی یادول استاسو آباءکم خپل مشران لرا حرم کې به یادول دی او اشد ذکر یدیر سخ په یادولو کې فمن الناس بعض خلقنا من هغه یقول چې وای ربنا اعزمون رب آتنا راکړه موږ ته په دنیا په دنیا کې وما له او نشته دا غدفار فی الاخرته په اخرت من خلاق صبرخا پیدې والا ومنهم او بعض خلقنا من هغه یقول چې وای
ربنا ای زمونږ رب آتنا راکړه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة خیسته ژوند وفي الآخرة او په آخرت کې حسنة خیسته ژوند وقنا عذاب النار او بچ اوساتې موږ د عذاب د اور نه اولئک هم دغه کسان لهم د دې لپاره نصیب برخه ده مما د هغه څه نه کسبو چې دوی کړي دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی واذکروا الله فی ایام معدودات واذکروا الله یاد کړئ الله لرا فی ایام په ورځو معدودات شمارلی شو کې فما تعجل چا چې تادي وکړله فی یومین په دوه ورځو کې په ویشتلو د شیطانانو سره فلا اثم علیه نشته دی ګناه په ده باندې ومن تأخر څوک چې وروسته شو فلا اثم علیه نشته دی ګناه په ده باندې وروسته شو معنا درېیمې ورځ ده یولسمه دولسمه دیارلسمه لمن اتقا د هغه چا دپاره اتقا چې یره کوي د الله نه واتقوا الله ویرګئ د الله نه واعلموا او پوه شئ انکم یقینا تاسې الیه خاص د الله تعالی ته تحشرون تاسو به راجمع کړی شئ ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه څوک دي یعجبک چې حیرانۍ تا لره تعجب کې اچوي تا لره قوله وینا د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ویشهد الله او ګواه کوي الله لره علی ما په هغه څه باندې فی قلبه چې په زړه د کې دي وهو او حال دا دی چې د الد الخصام ډېر سخت جګړه مار دی جګړه کوونکی دی واذا تولى ار کله چې دا واوړي یا دارنګې توله مانا مشر شي سعانو کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې لیفسد د دې لپاره چې ورانه وکړي فیها په هغې کې ویهلک الحرث او هلاکی فصل والنسل او نسل جګړې کنه بس دا پکې هلاک شي والله الله پاک چې دی لا يحب الفساد مینه نه کوي د فساد او دورانی سره واذا قیل له اتق الله هر کله چې ویل شي د تویرګه د الله نه اخذته العزه راونی شي د لره غیرت او تکبر بالاثم په ګناه سره فحسبه جهنم پورا دې د لپاره دوزخ او جهنم ولا بئس المهاد او ناکاره ځای تیار کړی شوی دی ومن الناس بعض الخلق من هغه څوک دي یشری نفسه ابتغاء مرضات الله یشری چې خرڅوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله والله الله پاک رؤوف ډیر شفقت کوونکی دی بالعباد په بندګانو باندې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو ادخلوا داخل شئ فی السلم فی اسلام کې کافتن پورا پورا ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان چې لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن دی سرګند او ښکارا فإن زللتم کچرد تاسې وښویدلی من بعد ما جاءتكم البینات وروسته د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره احکام فاعلموا پوه شئ ان الله بشک الله پاک عزیز زورور دی حکیم د حکمت والا ذات دی هل ینظرون د انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې الا ان مگر د دې خبرې یأتیهم الله چې رابشي دی ته الله پاک فی ظلل پسورو کې من الغمام د وریځې نه والملائکة او ملائک بمراشي وقضی الامر او فیصله به وکړه شي د کار د دی و الی الله او خاص الله تعالی ته ترجع الامور ورګرځولی شي ټول کارونه